السلام علیکم ملګرو، څنګه یې ښه جوړ یې؟ د یو نوې ویډیو سره حاضر یم. د یوټیوب نه په یو کلیک سره څنګه ویډیو او په اسانۍ سره ډاونلوډ کولی شو. د اپلیکیشن د طرفه ډاونلوډ کېږي، یوټیوب نه ډایرکټ مین یوټیوب چې کوم د هغې نه تاسو به راشئ یوټیوب ته. ما یوټیوب کولو کړو، یوټیوب کې زه اوس یو ویډیو ګورم، هغې باندې کلیک کوم. دا درې کمې نشانې چې دي 3 ډاټ ورته وایي، په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. زه اوس یو ویډیو ګورم، صبر وکړئ. زما انټرنیټ لږ سلو دی، خفه نه شئ. اوس دې ویډیو باندې ما کلیک وکړو، د دې 3 ډاټ باندې تاسو هم کلیک وکړئ. په دې باندې ما کلیک وکړو، دلته به راشئ، بره یې لیکلي کاپي لینک. دا سر کې نشانه چې دا کاپي لینک یې لیکلي، دې باندې تاسو ما وکړو، دغه نشانه به سرینده ما وواله. تاسو دا هم کولی شئ ډایرکټ دې نه کولی شو، ډایرکټ دا ویډمیټ راوځي، دا هم کولی شئ چې کوم یو کوئ. خو ما ویډمیټ ووالو، نو کاپي لینک چې کاپي کوئ هغه شانتي هم کېږي، او دا ډایرکټ ویډمیټ راوځي، دا هم کولی شئ. ډایرکټ ویډمیټ له کېږي، نه یو سی براوزر له ضرورت شته، نه ډایرکټ ویډمیټ کې یوټیوب مین یوټیوب کولو کوئ، به ډایرکټ دغه 3 ډاټ باندې کلیک کوئ او به ډایرکټ هلته کاپي لینک په یا ویډمیټ راوځي، هغې باندې کلیک کوئ. دا اوس تاسو ګورئ، دا راووتو. ښه، اوس دې کې چې کوم یو سایل تاسو ډاونلوډ کوئ، کومه MB والا، زه به دغه یو به ډاونلوډ کوم. دا ګورئ تاسو، انټرنیټ لږ سلو دی او په اسانۍ سره ډاونلوډ کېږي. ښه ښایسته دا ډاونلوډینګ شروع دی، ډاونلوډینګ شو، دا شروع دی ډاونلوډینګ. ښه، زما ویډیو شروع دی ډاونلوډینګ. نو تاسو په اسانۍ سره ویډیو ډاونلوډ کولی شئ. زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک شیر او مننه، والسلام.